دا خو ښه نه کوو چې څه وایو صفا نه وایو دا خو ښه نه کوو چې څه وایو صفا نه وایو خلک ته دروغ وایي او موږ د رښتیا نه وایو دا خو ښه نه کوو چې څه وایو صفا نه وایو خلک د دروغ وایي او موږ د رښتیا نه وایو نن خو د امن په کیسې باندې سر نه لګو نن خو د امن په کیسې باندې سر نه لګو خو که سبا ته څه راوشو بیا به دا نه وایو سلامونه مینه او احترامات خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه زه اکرام الله امید سره د خپلو ټولو ملګرو او ډېر ګران میلمه سید حیات معصوم چې خپلې د زندګۍ شپې او ورځې په واڼه باندې سبا کوي دلته په ټانک شیل اباخیل کلي سره تعلق لري ډېر زړه پورې لیک کوي او ډېر وخت نه یې کوي خو چونکې تر اوسه پورې دته د کیمرې او د سکرین موقع نه ده میلاو سوې او نن د عیدانو شپې ورځې دي راغلی د خپل کلي وطن ته او خوښه مو کړه چې له ده نه یوه ښکلې خپرونه ریکارډ کړو او خپلو ټولو ملګرو ته یې ډالۍ کړو نو راځئ ملګرو چې له سید حیات معصوم نه خپل اظهار خیال چې کوم دا موږ سره وکړي او خوندونه ځینې پورته کړو السلام علیکم اول ټولو لر او بر پښتنو ته سلامونه احترامات نیکې هیلې او خپله پښتنه مینه وړاندې کوم امید صاحب او بیا د تاسو ډېره شکریه ادا کوم او تاسو ته په دې زه ډېر داد پیش کوم چې په دې تنګ لنډ وخت کې او په دې مصروفه حالاتو چې تاسو یو بل ته درومو او ادبي خدمات کوو نو په دې د تاسو ته زه ډېر داد پیش کوم ډېره زیاته مننه او مننه مو کوم مننه خوشحاله اوسئ او اوس به غزل طرف ته راشو چې شاد صاحب دوه شعره دي چې په محبت میان یم تل محبتونه ویشم په محبت میان یم تل محبتونه ویشم ستا په شان نه یمه چې هر وخت نفرتونه ویشم ډېره مننه په محبت میان یم تل محبتونه ویشم ستا په شان نه یمه چې هر وخت نفرتونه ویشم او شعر ده چې دا هم د امن طلبګار یم او امن غواړم دا هم د امن طلبګار یم او امن غواړم د چم ګاونډ په لوی وړو چې قلمونه ویشم ډېره مننه دا هم د امن طلبګار یم او امن غواړم د چم ګاونډ په لوی وړو چې قلمونه ویشم او اوس یو درې شعره نور دي چې له ژوندانه نه بشې تنګ ما پسې مه رادرومه له ژوندانه نه بشې تنګ ما پسې مه رادرومه ویې به له ځان سره په جنګ ما پسې مه رادرومه او هلته به ستا غوندې مالداره ژوندون څنګه کوي هلته به ستا غوندې مالداره ژوندون څنګه کوي هلته ژوند شي لکه ملنګ ما پسې مه رادرومه ما سید حیات معصوم نن مه چېړه بې خوده یمه ما سید حیات معصوم نن مه چېړه بې خوده یمه نن مې بې حده څکلي بانګ ما پسې مه رادرومه نه د هغه جهان شي نه د دې جهان پاته شي نه د هغه جهان شي نه د دې جهان پاته شي ملګرو چا نه نیمه لار کې چې جانان پاته شي ډېره مننه نه د هغه جهان شي نه د دې جهان پاته شي ملګرو چا نه نیمه لار کې چې جانان پاته شي او شعر ده چې لکه چې زه تورو خاورو ته نیمګړی وړمه لکه چې زه تورو خاورو ته نیمګړی وړمه داسې د ستا نیمګړی زړه باندې ارمان پاته شي ډېره مننه او د غریبۍ او بېوسۍ چپې چې راشي په چا شاد صاحب د غریبۍ او بېوسۍ چپې چې راشي په چا هغه سړی همیش د سیالو له کاروان پاته شي ډېره مننه او دا یو شعر د مسافرو د ډالۍ چې په کومه ورځ چې زه له کوره مسافرۍ ته راځم په کومه ورځ چې زه له کوره مسافرۍ ته راځم تر ما نه زیاته مې زما مور په خفګان پاته شي او اخیري شعر ده چې زه سید حیات معصوم دې داسې تنها پرېښوم لکه زه سید حیات معصوم دې داسې تنها پرېښوم لکه چې خلق ترې لاړ شي او تنها ګور کې انسان پاته شي بله غزل ده چې تا انتها په ما د ظلم همیشه کړې ده تا انتها په ما د ظلم همیشه کړې ده ما درنه بیا هم نه خفګان او نه ګیله کړې ده او شعر ده چې چېرته مې کړې غلامي نه ده په ژوند ملګرو چېرته مې کړې غلامي نه ده په ژوند ملګرو نه مې د دې دور خانانو ته سجده کړې ده ډېره مننه او هغه په سپینه رڼا ورځ مې شو منکر له مینې هغه په سپینه رڼا ورځ مې شو منکر له مینې ما یې چې مرسته ګام په ګام په توره شپه کړې ده او مننه زه هره ورځ ستا د راتلو امید کې تېره کړمه
زه هره ورځ ستا د راتلو امید کې تېره کړم ما هره شپه د انتظار کې شوګیره کړې ده مننه او نن خو ډاډه یم سید حیات معصوم ضرور به راځي نن خو ډاډه یم سید حیات معصوم ضرور به راځي نن د راتلو وعده جانان ډیره پخه کړې ده ډیره مننه ډیرو ګرانو ملګرو سید حیات معصوم صاحب ښکلي کلامونه موږ سره پیش کړه موږ هم خوندونه ځینې واخیسته امید کوو تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي خو چونکې دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سرته رسېږي په راتلونکو نورو پروګرامونو کښې به بیا سره وجده کېږو نو موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازت دی لوی الله په امان